پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای چې یو حاجی د حج د طواف د بیت الله شریف نه احرام وتړي او د مینا ته روان شي، د دوه کونو سردار مبارک فرمایي چې دې کله مینا ته روان شي نو الله جل جلاله پرشتو ته وای زما دا بنده دو جامې واغوستلې، ایوه د ځان نه لنګ تاو کو یو ګوګو باندې صدر راواچول، سر تور او پخپو کې داسې پیزار اچول چې د خپې بر اډو کې ور باندې ښکاری او دې روان دی او دې سوي الله باندې په دغه ورځ د لبیک आवाज ډیر خلګي، لبیک اللهم لبیک، حاضرم الله حاضرم، لبیک لا شریک لک، خدای تعالی را حاضرم شریک درته نشتا، ان الحمد حمد تعالی را دے، ثنا تعالی را دا، باچئی تعالی را لا شریک لک، تا سره شریک نشتا، الله لدا نعره ډیره خوخه ده، ډیره زیاته ورته خوخه ده. جنید بغدادي رحمت الله علیه احرام تړلو مینا ته تللو طواف کولو دیتا حجاج کرام مستحب وي چې سړی کله د بیت الله شریف طواف وکړي او به مینا ته روان شي، دا ډېر لوی سعادت دی. لګې دی جنید بغدادي رحمت الله علیه طواف احرام تړلو طواف کوي، دریم چکر باندې یو زنانه سره راضي او د ملتزم شریف کې هغه یو دعا غواړي، ډېر عجیبه دعا غواړي. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه حیران اصل ونی دا یو مازغه کار نه کوي، الفاظ د خلینه دا وباسي، د خلینه دا الفاظ راوځي. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه ته خوند ورنکو، ورته اے د خدای نیکی بندا، اے مومنه ته اشعار او دا بیت الله دی، دا خدا اشعار زین دی، نن ستا په غاړه باندې د الفاظ د جامو سره د الفاظ پکار دي، خلق مینا ته روانېږي د طواف کې او د خلین اشعار راوځي، داسې مه وایه الله به درنه ناراضه شي. جنید بغدادي ته خو اشعار وی، جنید بغدادي رحمت الله علیه ته ولیدله، ورته اے د بغداد لیونیا، اے د بغداد لیونیا، مینا ته خو به ال روانېږي چې مالک د کور د ته اډر درکړي چې اوس دلته حاضري قبوله ده، زه مینا ته روان شه. اے د بغداد لیونیا، حج کې خو د لیونو په شان د حج مه کوه. جنید بغدادي حیران شو، دا لا سوی ماته او سړی طواف کې خو زی به که نه دی ګله آواز ورته وی جنید ووره زما نن درېیمه ورځ ده، زه لګېږم چې کله آواز وشي بیا به د بیت الله نه مینا ته روانېږم. جنید دی نه لاړو بیا را روان دی، هغه زنانه رکن یماني کې ولاړه ده، ورته وی اے لیونۍ، اے مومنی، خلق در پوری خاندي، دا د اشعارو ځای نه دی، زه زر زر کوه خلق توجه دې خراب کړه. ورته وی اے د بغداد لیونیا، زما او زما د رب په منځ کې د کار نشته، خپل طواف دې پوره کا. ته خو عادتي عادت دې وکړه اوسه په مخه دې ښه، ته عادتي عادت دې وکړه اوسه په مخه دې ښه، زه عادتي نه یم، زه د خدای هغه بنده یم. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي مبارک وی دی جنید بغدادي رحمت الله علیه ته غصه راغله، و چې کله غصه کېدلو حاتفي آواز ورته راغی، ورته وی اے جنیدا، اے جنیدا، د دې ښځې د جړانا، د دې ښځې د فریاد د وجې نه چې نن څومره خلق مینا ته روان دي، ما د ټولو حج وړاندې نه قبول کړی دی. جنید بغدادي رحمت الله علیه حیران شو، بس اولیاء خو اولیاء دي، حج شو واپس را روان دی، طواف شو، د زنانې ولیدله چې حتیم شریف کې ناسته ده او جاړي، ورته راغله خطې ورته ولیکلو چې بچی ته څوک د کوم نسب سره تعلق ساتي، هغه ورته ویلي زه د اولاد حسین سره تعلق ساتم، زه د اولاد رسول سره تعلق ساتم. بیا ورته وی دا کردار دې څه دی، عمل دې څه دی؟ وی الحمدلله کردار مې دا دی چې ما د پلار په کور کې اوسه پورې د دې بیت الله نه علاوه چې تا سره ما کومې خبرې وکړې، چې تا سوال کړې ما جواب درکړې، اوسه پورې د دې خولې نه
بغیر د الله د کتاب نه بل خبر راوتلې نه ده چې زه وړه راغټه شوم زما تلاوت نو بیت جنید بغدادي ورته و چې دا څه وجه نه ستا دا عمل وایي ما ویل چې یا الله ما خپل کور ته وغواړه نو ډومبې راته دا حکم وشو چې قرآن مې یاد کا نو قرآن کریم مې یادول شروع کړل بیا مې الله ته ویل ما خپل کور ته وغواړه ما حج ته وغواړه ما ته وایي دا قرآن کریم حفظ کا ما حفظ کو بیا مې کال فریاد کولو چې خدایا ما حج ته وغواړه بیا راته آواز راغی چې ته به هلته سوې بیا راته آواز راغی ته به هلته سوې ما ویل زه به هلته صرف او صرف الله ته خپله عاجزي او تواضع وړاندې کړم الله ته څه شی خوښ دی تواضع نو حج له به څه وړو تواضع به وړو عاجزي به وړو دې ځای نه به ځان سره رواجونه نه وړو دې وجه نه ما هلته خبره کوله مدینه منوره کې حجاجو ته مالې ورونو موږ او تاسې به کوشش دا کوو چې خپل ملک بدنام نه کړو داسې حج وکئ چې خلق درنه عبرت واخلي چې ته زیات عمر ټیم په بیت الله کې تیر کې ته زیات عمر په مدینه منوره روضه اقدس کې تیر کې ته زیات عمر د الله په طوافونو کې د الله د کور په منځ کې جړاګانو کې ته داسې یو نقشې سره حج وکړي چې خلق تانه سبق واخلي د ښځې نه تپوس وکړو چې خطه راغلی بیا خپل مکان له تللی وایي مکان مې شته دی نه زه خو د چا مکان له چې راغلی 3 میاشتې په بیت الله کې تېرې کړې وي 100 میاشتې 3 میاشتو کې جنید بغدادي وایي ما ته یو شک راغی وایي ما ته تپوس وکړو چې ته خورې څه وایي د زمزم اوبه وایي مال چې دا خو سکې خورې څه وایي چې د زمزم اوبه وایي مال چې ورته کېږي کله وایي چې خوب نه راځي چې د چا په زړه د یار غم وي هغه له خوبونه ورځي نو مونږه 10 ورځو ته لاړ شو مونږه قسم په خدای کې بیت الله په سترګو ګورو بلډینګونو کې پراته او بې ادبي دي ما پې خفه کېږئ بنا دا بعضې خلک خو داسې خدای پاک په قهر اخته شي چې هغوی بیخي دا یره زړه کې نه بېخمه پراته مونځ بلډینګ کې دارنګ چې کوم د علم په بازارونو کې ګرځېدل نو عزیزانو حج به کوو د جنید بغدادي د دور د هغې پیغلې په شانتې حج به کوو انشاءالله حج به کوو فریاد به کوو د هغې پیغلې په شانتې چې الله باندې داسې ځان نه بلکې نور حجاج ور باندې وبخو نو موږ او تاسې د بیت الله شریف عظمت او د هغې شان دا به موږ او تاسو صحابهونه یادو او کله موږ او تاسو د صحابه کرامو د هغوی سیرت مطالعه کو حج به وپېژنو که موږ او تاسو صحابه کرامو د هغوی د حیات زندګۍ سره لږه رابطه جوړه شو انشاءالله مونځ به په طریقه د نبي علیه السلام وي حج په طریقه د نبي علیه السلام وي او په هر څه کې به څه وي عاجزي به وي تواضع به وي الله دې زموږ استاد سے حج نصیب کړي نبي علیه السلام فرمایي ای خلقو په تاسو باندې حج فرض دی اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال نبی علیہ السلام کماول چې نعم هر کال نبی ابا تاسو باندې واجب شوی او تاسو به طاقت نو نو زه چوپ پاتې شم نو اوس په تاسو باندې په ټول عمر کې یو ځل حج فرض دی او د دین علاوه در باندې حج نفل دی الله جل جلاله دی ستاسو زمونږه نفلی حجونه نصیب کی الله چې چا فرض ور باندې پاتی الله دې فرض حج نصیب کی امامه رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام وی چې چا باندې حج فرض شو حج ونکو خو خپل ده که يهودي مري او که نصراني مري نو کال اراده وکي کلکه چې ان شاء الله د حج داخله وکاو به ان شاء الله لا سونه برکه ټول الحمدلله خدای د حج او د عمرو نصیبم بار بار نصیبو ګرځي الہ العالمین خدای سمرا خلق چې راغلی یا الله ملمانه راغلی د دې خو علاقین غیرتمن مسلمانان او بار ملکونو مسافرو رابطې کړي ډېر مرګرو مونږ سره رابطه کړي دعای غوښته ده هغه سمره مرګري چې دی مان نو میریږي به هر حال زمونږ د دې علاقین او مرګري ماشوم نومي مصطفی دا مصطفی نوم را ترایا شو هغه بیمار دی او بچی دی زمونږ وړو کې بچی دی دعا ورته وغواړي رب العالمین صحت کامله عاجله نصیب کړي زمونږ د حج د قافلې او خادمو موږ سره انتهایی التا خدمت کولو دا غي د اورور مسله د بارمل کې صد کاغذونو مسله د قانوني تور سره دعا وغواړي رب العالمین
هغه مدرسې ته درخواست کړو داسې نه چې ګنده هغه ځنه موبایل کړه خپل راغله تکلیف سره او د دعا د پاره نو ما ور سره وعده کړی و چې ان شاء الله د جمعې مانځ کې به دعا وغواړو دا رنګ زمونږ نور مرګري بار ملکونو نه د دې ځایونو خو شا علاقونه غیرتمند مسلمانانو رابطي کړی دي الله د ټولو شری حاجتونه پوره کړي الٰه العالمین خدایا منګه سوي الله چې سوګ منګ له دعا درخواست کوي منګ به سوي منګ خو ګناهګار یو خطاکار یو خدا نه چې څومره خلق دی الله دا ټول نیکان زکه دي د ګرمۍ ته وګوره په دې دومره لوی جمعات کې پکې نه ده لګېدل او دوی ناست په دې ګرمۍ کې ما ول دي جمعه باندې به سوګم نه بیا الحمدلله جمعات حال بار ټول برنده نو رب العالمین خدای دې مرګرو سره د کرم او د احسان معامله وکي نو الله د دوی شری حاجتونه پوره کړي یا الله د دې حاضرینو چې څومره ناس دي الله د دوی شری حاجتونه پوره کړي او الله د دوی مسلمانانو د دعا په برکت چې څومره مسلمانانو دعاګانې غوښتي سعودي نازمن بازي مرګرو رونو د دې علاقې دارنګ زمونږ یو مرګره دی د دې مدرسې سرګوان کې بیمار دی شاولي اجي سب انتهایی کمزور دی واړه بچی دی دعا ورته وغواړي رب العالمین خدایا شفای کامله عاجله نصیب کړي نور بیماران دی الله د دې مدرسې سره محبت ساتي مینه کوي مرګري 400 نه د لری علاقونه راغلي دی یا الله دا راتللی قبول او منظور فرمایي الله د ټولو مال اولاد کې برکتونه واچي الله څومره دوستان د دې علاقونه راغلي خواوشه یا الله راتللی قبول او منظور کې دعا وکړو مونږه مطالبه نه کو او مونږ یو چیرې ځکه کوشش کوو چې ځان برابر کو او زمونږه مدرسه لا شروع ده او ضرورت ډیر زیات ته نو تاسو ټول درخواست دادرونو چې چا سره څه قسمه تعاون وسکیږي مدرسه تعاون او کې ځکه چې مونږه ترخاګانې مراغله 1,76,000 هغه زمونږ د اساتذو تنخواه برابرۍ کې د میاشتې نو تقریبا جون جولای نو تاسو ته هم درخواست ده او ورسره زمونږ د تعمیر کار روان دي دارونو ولاړ نه ده منګه پرون ابل اور د زنانو د زمونږ طالبات دي هغه درخواست کړو چې مولوی صاحب موږ له پولیس ضرورت دی زمونږ د پول هغه ځای کې د موږ تکلیف ده نو تقریبا زمونږ ارونو دلته پرون پول جوړ کو الله دې قبول او منظور فرمای بهرحال موږ سره نشته سپېسي او ضرورت ورته ډیر زیات ده نو بعضی کارونه تاسو په ګوري د جمعې زیارت پروز باندې زمونږ د مدرسې نه چې مزدوران وزي نو تقریبا 50,000 صد پاسه دا مزدوران وړي نو زما سنور پټی نشتا جیداد نشتا تاسو دکانونه نشتا چې باغوی نه ز پیسې راواله مو تاسو له درکم وبس تا پښتانه وي تور توتان او تاسو نه قربان نورونو تاسو ته درخواست دی چې کم مرګرو سره څه قسمه وسوي په هر شکل باندې مون سره او کې چې جامعه الله رب العالمین د قرضونو خلاص کی ځکه تقریبا اوسه پورې قرضونه خلاص شو خو کار روان دی چې کار روان دی به را باندې را اوړي ترخاګانو ته ضرورت ته نو زموږ یو مرګري هغه درخواست کړي چې ان شاء الله د وړو سنا سره تعاون بزکم خو نه بیا یو کس ته پشاکول به نه پکار دا خو داغه اخلاص دی داغه مینا دا داغه پړه کې الله واچول 15 تونه لګيږي د ورځې روزانه تاسو خپل انصاف وکړي چې 15 تونه داغه وړه لګيږي نو ور سره بچي وي ترکاری بوي اور سره بچ کوم دی ګیس وی داغه د پاره با ارس تنظیمات برابر ول غواړي نو الٰه العالمین چې څومره مرګري څه قسمه تعاون کوي یا اراده ده الله د دوه جهانو بدلی ور نصیب کړي او الله چاته محتاج مکه خدایا چې دی قوم نه سوال کو الله په دې ته زمونږ امداد فرمایي خدایا خلق ته محتاج مکه الله چې بار دکانونو باندې اشکرای پلاس چاندي غواړو یا الله دې حالاتونه مو ساتي یا الله د غیبونو امداد فرمایي شوق سره امین وای الٰه العالمین خدایا د غیب و امداد فرمای یا الله یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین الله د دې مدرسې تقریبا چې د میاشتې 1,70,000 1,76,000 دا تنخواه برابرېږي نو ور سره مونږ حساب ولګولو 5 لک د میاشتې خرچه رسی نو دعا وکړي چې الٰه العالمین خدای ما ناچیز او ګناهګار ما حقیر بنده الله چاته محتاج مکي خدای د ټولو مرګرو الله چا قسم تعاون کړي یا کوي الله زنانه دي مردانه دي الله بدلی ور نصیب کی یا رب یا ارحم الراحمین الله سمره مرګري مونږ سره د جامعي ترازی جمعې منزله د بار زینا په خورنا الله 400 نه درینا الله د دې خوښه علاقونه ماشونه بډبیرنا الله کریم سره خورا مدني سمره چې دی الله د دې خوښه نږدې الله د دوه جهانو په خوشاله کی الله د ټولو مال اولاد کی برکت واچي الله د چاکور کی پریشانی ختم کی دعا وکي زموږ یو مرګره دا غي زوی د پاره دعا وغواړي الله
بچی صالح نصیب کی نور د چا مرګرو بچی نه الله صالح زامن ور نصیب کی الله د چا وی ته نیکان صالحان لوی کی الله زموږ د ټولو د حرمین شریفین ملاقاتونه نصیب کی اخر وخت مدا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول